السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. په دغه نوې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شو موږ او تاسې د امریکا، یونایټډ سټیټس او همدارنګه لیتونیا او کینیډا په نمبرو باندې خپل فیسبوک، واټساپ او همدارنګه ایمو جوړه کړو. نو که غواړئ چې دا طریقه ښه زده کړئ باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره له موږ سره واوسئ. نو ملګرو راځو ویډیو نه اوږده او طریقه شروع کوو. په اول وار کې به زه راسم، اول وار کې به تاسې دا اپلیکیشن دا سیف یو ایم دا به له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. دغه وینئ ملګرو دغه اپلیکیشن دغه ده، زه تاسو ته دلته هغه کوم. دا به له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. کله پلی سټور نه نو له کروم بروزر نه به یې ډاونلوډ کړئ او وروسته به راسئ. زه تاسو ته راځم. په مخکینۍ ویډیو کې مې تاسو ته د دوو اپلیکیشنو په باره کې معلومات درکړي وو. هغه ته زه ورځم اپلیکیشن ته، دا اپلیکیشن ده. اوس زه راځم خپل واټساپ شیر ټیکټ کوم، یعنې دوه واټساپ یې خپل په موبایل کې جوړوم. یو مې خپل اصلي واټساپ ده او بل هم فیک واټساپ یا جعلي واټساپ چې زه غواړم د امریکا د لیتونیا په نمبرو یې جوړ کړم. دغه د واټساپ دغه د ایټو شرټکټ دا اوس زه راځم. دا په پریس ګوته پې ونیسئ. دا مخکې ویډیو کې ما تاسو ته دا طریقې ښوولې. اوس دا واټساپ هلته ولاړ. اوس زه راځم په دغه واټساپ کې تاسو ته طریقه شروع کوم. دغه ملګرو دغه واټساپ ده، تاسو ته راځم. دغه ده، دغه د ملګرو دغه واټساپ، دغه واټساپ ته ځم. دا ایډونه به تاسې لرې کوئ. دلته زه دا افغانستان هغه کلیر کوم او زه راځم دغه سیف یو ایم اپلیکیشن ته زه راځم. سیف یو ایم اپلیکیشن به تاسې تر مخ انسټال کړی په خپل موبایل کې. دغه دا کولاو کوم. دلته به تاسې راسئ ملګرو، دلته به ساین اپ باندې کلیک وکړئ. ساین اپ باندې چې کلیک وکړو راجسټر بای لاګین باندې به کلیک وکړئ. دلته به له ځانه یوه آی ډي ورته جوړه کړئ. فرض مثال زه دا آی ډي ورته جوړوم، پاسورډ ورکوم. دا ملګرو چې صحیح آی ډي وي دا ټیک مارک به ورسره اوړي، که صحیح آی ډي نه و دا ټیک مارک نه ورسره اوړي. دا یو ځل پې جوړه شوې په دغه باندې هغه مه ورکوئ. دغه زه پاسورډ جوړوم. دا پاسورډ هم صحیح سو. ودرېده انکورکټ پاسورډ راغی. دا صحیح ده. سبمیټ باندې کلیک کوم چې سبمیټ دلته بیګین ټو یوز دلته کلیک ور باندې کوم. دا به ټیک مارک کوي ملګرو. دغه د دې اپلیکیشن فعاله شو او ماته میسیج راکړو. اوس به دلته تاسې څه وکړئ ملګرو، دلته به تاسې ډایرکټ ولاړ شئ سیټینګ ته چې ولاړاستئ موږ او تاسو ته دغه نمبر راکړو. دغه نمبر دا به تاسې سلیکټ آل کړئ. دا به را کاپي کړئ او دا اپلیکیشن به دا سیف یو ایم اپلیکیشن به په بیکګراونډ کې تاسې سره چلاند وي. دلته زه راځم په واټساپ کې دا نمبر ورکوم. دا نمبر دلته پیسټ کوم. دا 301 به تاسې ځینې حذف کړئ. دا به دلته راوړئ 301 نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. لږ ورته انتظار کوئ ملګرو، لاډینګ روان ده. دلته به اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس تاسې ته به ملګرو ولې دوه آپشن یې راوړي، یو به د اس ام اس آپشن یو به د کال آپشن. دلته به تاسې په کال می باندې کلیک وکړئ او تاسې ته به په دغه هغه باندې ټلیفون درشي.
اوس دا یو منټ زه دا ویډیو لیک سکیپ کوم تر څو یو منټ پوره شي. نو ملګرو چې یو منټ پوره شو دلته به تاسې په کال می باندې کلیک وکړئ او تاسې ته به یو ټلیفون درشي. تاسې به یو کاغذ او قلم ځان سره واخلئ تر څو هغه کوډ چې تاسې ته ووایي هغه به در سره ولیکئ او په واټساپ کې به یې ورکئ. اوس کال می ریکویسټینګ ا کال دا اوس ما ته ټلیفون را روان ده. نه پوهېږم ملګرو چې دا څومره ټایم واخیستل. نو ملګرو تاسې ته به په دغو نمبرو که هر څومره وخت بعد اوس یې ما ته نه 50 منټه کېښول پر نه 50 منټه کې که په 1 منټ کې به تاسې ته ټلیفون درشي او تاسې ته به کوډ ووایي. تاسې به په واټساپ کې دغه کوډ ورکړئ او تاسې به یې ور واچوئ. نو ما چې خپل دې ځان هغه جوړ کړی واټساپ زه تاسې ته ښکاروم. در ورځم زه یې تاسې ته خپل د ځان دوم واټساپ هغه کوي. تاسې به د ځان لپاره بل واټساپ دا ما اوریجنل واټساپ ده او کوم او دا ما بزنس واټساپ ده. دا کوم چې ما پیک جوړ کړی ده. ګورئ ملګرو تاسې ته یالې زه در ښکاره کړم. سیټینګ ته ځم دغه د ملګرو وګورئ دا ملګرو د ما څه کې راغله دغه د ملګرو نمبر وګورئ دا د کوم ملک نمبر دی. نو که ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو ښایسته او جالبو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. مننه. نو ملګرو که تاسې ته کوډ راغی هغه کوډ به په دغه ځای کې تاسې ورکړئ او د تاسې هغه به کولاو شي. دا ډېر ښه طریقه ده او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو خامخا در سره لایک کړئ. که کوډ چې کوم کوډ درته وایي هغه به تاسې په دغه ځای کې تاسې خپله پرېږدئ. دا ویریفای دا ګوره دا غلطه هسې مې تاسې ته دغه مثال په توګه